السلام علیکم دوستانو، د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، نن ورځ موږ په ال د انګلیسي له حروفو څخه په ال خبرې کوو. یعنی ال څه شی دی؟ ال د الفابet توري څخه دوستانو یو حروف دی، یو توری دی. د ال توری، دا توری د لام غږ لري. دوستانو، د ال توری، دا توری د لام غږ لري. د کلمو په منځ کې ځینې وخت له کې څخه د مخه نه ادا کیږي. لکې خوشحاله یا خوش قسمته. دوستانو، لکې لکه موږ چې وایو د ال توری د لام غږ لري. لکې په دې کلمه کې دوستانو د لام غږ شته، لام غږ ورکوي. لکې لوک وګوره، په دې کې هم دوستانو د لام غږ لري. لوک وګوره. ټاک خبرې. دوستانو، په دې کې ال خاموشه ده، غږ نه لري. لکه موږ په تعریف کې وایو د کلمو په منځ کې ځینې وخت له کې څخه د مخه نه ادا کیږي. لکه ټاک یعنی خبرې، ال خاموشه ده. واک چل یا تګ. دوستانو، په دې کې هم ال خاموشه ده، موږ یې نو ویلی ال خاموشه ده. هیڅ اواز د غږ نشته پکې، هیڅ اواز د ال نشته پکې. ملک شیدې. دوستانو، په دې کې ال د لام غږ لري. لکه مونږ وایو ملک، ملک یعنی شیدې. دوستانو، لکې، لوک، ټاک، واک، ملک. په دې باندې یو سنټنس ما هم جوړ کړی، هغه د دې لپاره چې مونږ د ال توری ښه وضاحت سره وپېژنو. لکې خوش قسمت. The people of Afghanistan are very lucky. د افغانستان خلک ډیر نیکمرغه دي. دوستانو، زموږ مقصد له ال څخه دی چې ال وپېژنو. په دې کلمه کې ال چې څو لکې یعنی ال د لام غږ لري. The people of Afghanistan are very lucky. د افغانستان خلک ډیر نیکمرغه دي. If your luck is good, don't get afraid from nothing. که بخت مو ښه وي، له هیڅ شي مه ویرېږئ. دوستانو، لک چې څو په دې کې هم دوستانو ال د لام غږ لري. لوک وګوره، په دې کې هم دوستانو ال د لام غږ لري. لوک یعنی وګوره. The whole world is looking at us. ټوله نړۍ موږ ته ګوري. looking یعنی د لام غږ لري په دې کلمه کې هم. look towards me. look towards me. ما ته وګوره. walk چل یا تګ. walking is good for health. walking is good for health. تګ د روغتیا لپاره ښه دی. دوستانو، په دې کلمه کې ال خاموش ده، ال هیڅ آواز نه لري. walking د لام هیڅ غږ نشته پکې. نو ال مونږه انشاءالله وپېژندل چې ال لکې وروسته لکې مخکې نه ادا کیږي. walking is good for health. تګ د روغتیا لپاره ښه دی. don't walk too far on foot. په پښو ډیر لرې تګ مه کوه. don't walk too far on foot. په پښو ډیر لرې تګ مه کوه. talk خبرې، talk خبرې. دوستانو، لکې مخکې ال ده، ال خاموشه ده، هیڅ لام آواز په دې کلمه کې نشته. یعنی talk خبرې. don't talk with him. don't talk with him. خبرې ورسره مه کوه، یعنی د هغه سره خبرې مه کوه. don't talk with him. خبرې ورسره مه کوه. we need to talk about our issues. موږ باید د خپلو مسلو په اړه خبرې وکړو. we need to talk about our issues. موږ باید د خپلو مسلو په اړه خبرې وکړو. دوستانو، په دې کې هم
ټاک کې ال خاموشه ده، ال حواز نه لري. ملک شیدې، لکه موږ چې څنګه ویل ځینې وخت دوستانو لکه مخکې ال هم آواز ورکوي، لکه ملک لام غږ شته په دې کلمه کې، یعنې آواز ورکوي ملک. ملک یعنې شیدې. People who drink milk are always smart. People who drink milk are always smart. هغه خلک چې شیدې څښي تل هوښیار وي. When you do not feel well, when you do not feel well, you drink milk and you will recover quickly. کله چې تاسو ښه احساس نه کوئ تاسو شیدې وڅښئ او تاسو به ژر تر ژره روغ شئ. دوستانو د نن ورځو دا درس و. الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ وګرځېږي. چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر.